السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د علي خان بابا پښتو ادبي امیل لالونو د ډاکټر همدرد یوسفزي صاحب د کتاب نوکارې سحرې نه د ژوندی ضمیر افسانې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د رابعې دا څلورمه میاشت وه چې هلک کور والا به د لیدو نه پس خبر راولېږو چې زموږ ستاسو د لور دغه رشتې ته سمې نشته. وجه به څه وه؟ رابعې په رغونه کې بدرنګه هم نه وه. نرۍ نرۍ شونډې د رنګ نه سپینه خو نه وه، ولې توره هم نه وه. غنم رنګې وه، په وجود جوړه موټه وه. او د ټولو نه غټه خبره دا هم وه چې د فاین آرټ ګریجویټ وه. د رنګونو په امتزاج هم پوهېده او د فن د باریکیو نه هم خبر وه. او څنګه به خبر نه وه؟ د هغې پلار د دغه سیمې یو لوی ادیب او شاعر و. په لومبو وختونو کې چې د رابعې پلار لا هلک و، نو د قامي سیاست یو لوی نوم و. خو وروستو چې د ډوډۍ د ګټلو وخت شو او هغه په یو سکول کې استاد شو، نو عملي سیاست نه خو قلار شو. خو فکري سیاست یې تر ننه همداسې تان په ذهن او زړه کې په غورځنګ و. سید وارث بلا ډېر کتابونه لیکلي وو. د لویو مشاعرو صدارتونه به یې هم کول. خو چې د سکول د استاذۍ نه ریټایر شو، نو بیا یې ګیر چاپېره د شاعرانو د چاپلوسۍ او سازشي ذهنونو نه زړه مات شو او راغی کور کې ګوشه نشین شو. خو دا وه چې خپل ادبي لیک لوست ته هم هغه شان په جذبه کې و. د ادب سنجیده حلقو کې د هغه اهمیت او ارزښت درناوی هم هغه شان و. کله کله به یې دغه سنجیده ملګري کور کلي ته راچکر شو. تیرو څو کلونو نه هغه دغه یو غم په زړه کې ساتلی و چې رابعه د خپل کور میرمن شي، نو د زړه بوج به یې سپک شي. د مرګ او ژوند څه پته لګي؟ رابعه د سید وارث یوه لور وه. نور اولاد ورله خدای نه و ورکړی. د رابعې د مور د مرګ دا 19 کال و. سید وارث به سوچ کوو چې زما لور کې به څه کمی وي چې خلک رشتې له راشي، خبره را سره وکړي او بیا اکدم جواب وکړي چې موږ دغه رشتې ته تیار نه یو. شاید چې د هغه د کور نه د خلکو د جهیز تمه وي او زه دومره توان نه لرم چې دومره جهیز ورکم. او دا رښتیا هم و چې د وارث په پنشن کې بس د دغه کور گزاره روانه وه. بیا د رابعې د مور په علاج څه لټه غوټه وه، هغه ختمه شوې وه. دغه فکرونو سوچونو کې به کله کله هغه ډېر دلګیر شو. رابعه هم په دې پوهه او خبر وه، خو هغې ته دغه احساس به هغه وخت نور زړه راډک کړو چې پلار به یې کله کله داسې په اوږد سوچ کې ولیدو. د کتابونو د رایلټۍ نه هم هغه خبر نه و. بیا وارث د یوې علاقایي ژبې شاعر و. د هغه د کتابونو یو دوه ایډیشنونو به هغه له څه پیسې ګټلې وې. تیر کال چې د هغه یو شاګرد چې د دغه سیمې کمشنر و، هغه ته وې چې ستاسو نوم به دا ځل ایوارډ ته ضرور لیږم او هغه کمیټۍ کې مې ملګري هم شته. ګوره دا ستا اخ جوړېږي. تا دومره خواري وکړه، دومره ادب دې تخلیق کو، راتلونکي نسلونه به په تا ویاړ کوي. وارث هغه ته په کلکه ویلي وو چې ګوره زه د یو داسې فکر سړی یم چې ستا د سرکار په کتابونو کې به چرته هم زما نوم صفا نشي. بله خبره دا ده چې ما تل د خپل ضمیر اواز لیکلی دی او دغه اواز چرته هم ما ستا د سرکار د ایوارډ په معیاراتو کې نشي شمیرلی. مونږ چې د خپل سیاسي اختیار خاوندان نشو، نو تر هغه داسې خبرې کول هېڅ ګټه نه کوي. زما وطن، زما خاوره نن هم د څو بادارو په لاسو کې ده. دغه سیندونه، غرونه، پولې، پټي، معدن، دا هر څه چې مې د قام شي، نو بیا د څه غم. او ما خپل ټول ژوند هم دغه فکر نه زار کو. کمشنر صاحب بیا هم د هغه د دغه خبرو باوجود کوشش کوو چې هغه دا ځل خامخا ایوارډ واخلي. او د هغه په شا د هغه سوچ هم دا و چې دا دومره خودداره سړی دی چې دی به هېڅکله هم چاته لاس ونه نیسي. که د دغه ایوارډ سره دته 9 لکه روپۍ ورکړی شي، نو څه ناڅه ژوند به یې په آرام شي. د وطن سیاسي اړی ګړی هم هغه شان روانو. سرکار د خپل فکر خلاف ټول خلک د خپل اعلی روایاتو په رنګ هم هغه شان زورل، کړول، دبول او شکنجه کول. د قامي سیاست کوونکو خلکو ژوند د عذاب نه ډک و. وارث به چې دغه خبرونه په اخبارونو کې کتل، نو لا بدلګیر شو. تازه د قامي غورځنګ ګوند بلا شي کارکنان د جیل د تنبو شاته وو.
د فکر او سوچ په ازادۍ قدغنونه وو، خو په دغه دلګیر درګیر ماحول کې د وارث د پاره د خوشحالۍ خبر دا و چې دا ځل د رابعې رشتې له چې کوم خلک راغلي وو هغوی ته دا رشته منظوره وه او تر ډېره ښه ده. پلار او لور مطمئنو، ځای هم ښه و. د رابعې سره دا فکر ملو چې زه واده شم نو د بوډا پلار خدمت به څوک کوي، خو دغه فکر سره سره د غر هومره دغه ژوند یوازې تیرول هم اسان نه و. دا ځل چې سرکار د قامي ګوندونو په احتجاجونو کم رد عمل ښودلی و، هغه د وطن جمهوري سیاست فلویانو ته هېڅ هم د زغملو نه و. هره ورځ جلسې، جلوس او مظاهرې پیل شوې، سیاسي کارکنانو نه جیلونه ډک شو. څو میاشتې همداسې تېرې شوې. یوه ورځ چې سحر وارث د اخبار په سرخیانو کتلو کې بوخت و، نو هر خبر به د هغه زړه ارې کو. دا هغه د ګوند په لسګونو مشرانو باندې د بغاوت او غدارۍ مقدمې پیل شوې وې. د جلسو او جلوسونو وینې عکسونو نه اخبار ډکو. د اخبار په درېیمه صفحه یو 2 سرخۍ خبر دا هم چې ممتاز ادیب، شاعر او دانشور سید وارث د لوی سرکاري ایوارډ دپاره نامزد شو. خبر کې لاندې دا لیکلي وو چې دغه ایوارډ د هغه د ادبي خدمتونو په سلسله کې به د 15 لکه روپو سره په دغه تاریخ په یوه لویه دستوره کې ورکولی شي. هغه دغه خبر رابعې ته هم وښودو. دواړه خوشحاله شو. د ایوارډ د دستورې نه یوه میاشت پس د رابعې د واده نیټه هم وټاکلی شوه. سید وارث دا سوچ کولو چې په دغه پیسو به لور ته د واده سامانونه واخلي او بل اړخ ته د رابعې د خرانې هم تمه پیدا شوه چې دا خو بلا پیسې دي، کار به وشي. سید وارث د ایوارډ د دستورې نه 15 ورځې وړاندې یو اوږد خط دغه ادارې ته ولیکو چې د دغه اړې ګړې زور زیاتي جبر په دغه ماحول کې هغه د احتجاج په توګه د دغه ایوارډ اغستو نه انکار کوي. سباني اخبارونو چې دغه خبر چاپ کو نو د رابعې رشته په 5م ځل هم ماته شوه. هغې اخبار په سترګو پورې جوخت ونیو او د خپل پلار نه چاپېره شوه.